په افغانستان کې د جمهوریت نظام لړنګېدو او اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته دا لومړی ځل دی چې اسلامي امارت د بیلابیلو ولایتونو د استازو او دینی علماو یو ستره غونډه جوړوي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به ګډونوال له اسلامي امارت او نړیوالو یو لړغوښتنې ولري. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت قومي مخور او ځوانانو سیمې او نړۍ سره سیاسي تعامل، د بېوزلۍ د منځه وړل، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول هغه اړینې غوښتنې بولي چې ګډونوالي باید له اسلامي امارت وکړي. دوی همدارس له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان د خلکو د وضعیت د بدلون په موخه د کنګل شوی پیسې آزاد کړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لاس واخلي. بیکاری سخت زیاته شوې ده. موږ غواړو چې بیکاری ختم شي، غربت ختم شي. همدا اوس خلک ډیر مهاجر روان دي افغانستان په ترکیه تخزي. د انجونو دروازې د مکتبونو باندې دي او مکتبونه نشته. صحیح ده. تر شپږم سیم پورې اجازه ورکړل شوې. خارجان دي باید د موږ په دې کورنیو چارو کې لاس وینه ونه کړي. بانکي حساب دې بقیته به شرط او مخاور په هغه باندې زه اوس هم دا د خوشي کې پرېږده چې د افغانان هغه کوم بیکاره بېروزګاره خلک دي چې خیر غواړي او تاسو راشه وګورئ هغه د خیر نه خدای خلاص. په همدې حال کې ټولنیز فعالان په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو د غونډې د ګډونوالو غواړي چې د اسلامي امارت له رهبرۍ دي وغواړي چې له سیمې او نړۍ سره د سیاسي تعامل وکړي. چې لومړی موږ کنه د تعلیم په او د علم او په دغه سنبال نشو موږ پرمختګ نشو کولای. دویم د ولس مهم غوښتنې دي ځکه کنه دوی خو دغه اوس ولس هم دوی ته احتیاج او محتاج دي. واده دوی چې ولس سره نړیوالو سره تعامل نه کوي، د ولس سره تعامل نه کوي، خو دا خو هیڅ شي نشو. موږ نړیوال ته ضرورت لرو چې زموږ بانکي سیستمونه دا پیسې هر څه بند دي. موږ ډیر ضرورت لرو ورته او نړیوال موږ ته ضرورت لري. که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر فعالانو له لوري د دغې غونډې جوړېدل ستایل شوي او په هیواد کې د روان بد اقتصادي وضعیت د بدلون لپاره اغېزمن بلل شوی، خو بلخوا یو شمېر فعالانو پرې نیوکې هم کړي چې ګنې ګډونوال د اسلامي امارت پلوي خلک دي، کوم چې د اسلامي امارت مسؤلینو یې بیا دغه اداره رد کړې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.